السلام علیکم یارانو، عبدالصمد صمد یم. نن در سره یو خپل آزاد نظم شریک کوم. عنوان یې ده چې ګیله. نن د تیر وخت درته کیسه کوم، نن د تیر وخت درته کیسه کوم، خو په دې شرط چې راته غوږ به نسې. نن د تیر وخت درته کیسه کوم، خو په دې شرط چې راته غوږ به نسې. زه ډېر ماشوم و ما ته لږ لږ یاد دی، زه ډېر ماشوم و ما ته لږ لږ یاد دی، ما به شپرې خرڅولې ښار کې. زه ډېر ماشوم و ما ته لږ لږ یاد دی، ما به شپرې خرڅولې ښار کې. زه به سبزیو منډۍ ته لاړم، زه به سبزیو منډۍ ته لاړم، په دې انداز به مې نه راکوله مما که اخلې ښه مضبوطه شپر. زه به سبزیو منډۍ ته لاړم، په دې انداز به مې نه راکوله مما که اخلې ښه مضبوطه شپر. مما که پرې شوه بیا واپس راکه، مما که پرې شوه رانه بله واخله. مما که پرې شوه بیا واپس راکه، او مما که پرې شوه رانه بله واخله. ما کله 100 کله 50 ګټلې، کله به کور ته خالي لاس راغلم. ما کله 100 کله 50 ګټلې، کله به کور ته خالي لاس راغلم. بس په دې شان مې زندګي کوله، ما ماشومتوب کې مزدوري کوله. بس په دې شان مې زندګي کوله، ما ماشومتوب کې مزدوري کوله. سمه ده هغه چې تیر وخت را یاد کړم، سمه ده هغه چې تیر وخت را یاد کړم، بیا خپل سمه ده هغه چې تیر وخت را یاد کړم، بیا خپل ځان ته په ژړا سار شم. خپل قسمت نه دا ګیله راشي چې لا تر اوسه مزدوري کومه. سمه ده هغه چې تیر وخت را یاد کړم، بیا خپل ځان ته په ژړا سار شم. خپل قسمت نه دا ګیله راشي چې لا تر اوسه مزدوري کومه، چې لا تر اوسه مزدوري کومه، چې لا تر اوسه مزدوري کومه.